تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. نو مونږه ما چې څومره مو کته زه د بل غریبي چې ده نو دا ما کتلې م په دې معاشره کې چند خلک دا چې دا غریبانان دي او چند خلک چې دا الله وله وس ورکړی دی. نو انشاءالله زما به کوشش دی چې دغه خانان چې کوم دي دا زه راپاڅم ځان سره او ستاسو د غریبو خدمت کې وکړم. بل دا ما وکته ستاسو خبره چې دوی دا کومه مال مبارکي راکړه ستاسو زه په دې کلي کې سلیکټ کړم نو ستاسو زه مننه کوم او شکریا ادا کوم او انشاءالله کویسي کوډیسي کمیشنري نو ستاسو حق ستاسو خبره به دغه وګونو ته زه ورسوم. زما به دا ایمان ستاسو سره زما په ستاسو سره دا وعدې ستاسو دپاره خو زه یم دا سر مې ستاسو نه قربان شه د غریب د سړي دپاره زما سر قربان شه او انشاءالله زمونږ په کلي کې چې کومې مسلې دي مونږ کلي کې شهري وکړه دا کوم میډیا راله او دا هر څه وکړه او هغه هم تاسو وکته د هغې مونږ سره ریسپانس هغوی را نه کړو راله وه خپل د حکومت هغه تیل او هغه څه چې دی هغه هسې تباه او برباد کړه او زمونږ د غریبانو لپاره څه وکړه هېڅ هم ونه شو. بله خبره دا ده ایسې ته ما ویلي چې تو خپل بچې په داسې سکول کې داخله زموږ د سکول تاسو کتلی دی که نه دا ډیمیج دی دا چې په سکول کې بارانونه وشي دا شارټ شي زموږ دا مین مسلې دي تو خپل بچې په داسې سکول کې داخله ټیک ته زما دا بچې دي په دې سکول کې دا مې ورته ویلي دي. بله خبره دا ده زموږ دا جنازګاه ځای بلکل نشته زموږ له پکار دی زموږ دا کلی چې کم دی زموږ په کلي کې داسې سړی نشته چې هغه وردېږي او د دې غریب ولس لپاره خبره وکړي او انشاءالله زما به کوشش دی چې ورکو ایسي دی کوډیسي دا زموږ نوکران دي بھائی زموږ په سر باندې تنخواګانې دي نو بلکل به زه زما به کوشش دی چې ستاسو خبره ستاسو حق هغه زه د کلي ته راوړم او تاسو له یې په نره باندې درکړم زما به کوشش دی. بله به دویم چې ستاسو دا کم مشران چې ناست چې د دوی لاس په ما انشاءالله نو زه به چېرته ناکامه نه راځم او دا به راته په اخره کې ووایم چې په ژوندون چې د زما ونه کړو قدر پس د مرګه مې بیا ما جاړه په قبر په ژوندون مې عزت راکړې انشاءالله تاسو مال عزت راکړې ستاسو عزت به انشاءالله د خلکو ته د خلکو نه مې له په زوره والم. جزاک الله.